زه نن تاسو ته د دې قصه کول غواړم چې فرعون څنګه د مصر پاچا شو او په اخره کې درته ډېره ګټوره خبره کول غواړم چې هغه به انشاءالله ټول عمر ستاسو په درد باندې لګیږي او عمر به مو ژوند به مو سره انشاءالله بدل شي. نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ډېر جالب معلومات ستاسو ته درکول غواړم. فرعون چې دا په اوله کې په تاریخ کې راځي چې دا عطر خرڅول، یعنی اول نه تجارتي ذهنیت درلود، کاروباري انسان. صحیح شو. د عطر خرڅول کوم ځای کې؟ دا په اصفهان کې. دا د یو ځای نوم ده، هلته دی اوسېده او هلته به د عطرو کاروبار کو. او داسې هم په تاریخ کې راځي چې دی قمارباز و، ډېر قمارونه به وهل تر دې اندازې چې د قرضونو او د نورو خلکو پورونو دی غرق او دی بس په منډه کو شو او وتښتېدل خپل ځای نه. صحیح شوه. نو په منډه وتښتېده، چېرته لاړه؟ تر مصر پورې ورسېد. تر مصر پورې ورسېده. نو څنګه چې مصر ته ورسېده، د سره هماغه فکر اوس هم موجود ده. نو ولیدل چې په مصر کې یو غاټ بازار ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پخواني وختونو کې به له بازارونو نه داسې یو کلا غوندې را چارپېره وه. صحیح شوه. نو هلته به خلکو تجارت کو او کاروبار به کو. نو دلته ولیدل چې په هغه بازار کې هندوانې قیمته دي. یوه هندوانه دا په یوه روپۍ ده، په یوه افغانۍ ده فرضاً. صحیح شوه که نه؟ د همغه وخت د پیسو حساب سره. نو چې ده ولیدل چې هلته څومره قیمته دي هندوانې، بیرون چې له بازار نه څنګه راووته چې ګوري د باندې یو غاټ پنډ هندوانې، څو دانې یعنې بې شمېره دومره ډېرې هندوانې، دا ټولې په یوه روپۍ دي، په یوه افغانۍ. صحیح شوه. نو دی حیران شو چې دا څومره یو ښه کاروبار ده، بیرون له بازار نه هندوانې واخله یو غټ پنډ او هلته یې خرڅه کړه. نو دا به څومره ګټه زه وکړم که نه؟ دا خلک ولې دا کاروبار نه کوي؟ نو چې بیرون یو غټ پنډ په یوه افغانۍ باندې د همغه وخت روپۍ، خدای خبر چې کومې روپۍ وایو، خو موږ به افغانۍ ورته ووایو. دا چې یو پنډ غټ واخیسته، نو چې په لاره باندې روان و، نو هلته چونکې د حکومت نظم نه و موجود، په دې لاره باندې بس خلکو ترېنه یوه هندوانه په ټکس کې او په مالیه کې اخیستله. بالاخره چې بازار ته دی ورسېده، هلته د سره فقط یوه هندوانه پاتې وله. د ټول پنډ نه یوه هندوانه ورسره پاتې وه، هغه یې په یوه افغانۍ بیا خرڅه کړه. نو بس دی پوه شو چې دا خو د دې وجې نه دا خلک دا کاروبار نه کوي. نو بس خفه شو چې دې کار خو نتیجه ورنه کړه، دا تجارت هم بې فایدې او بې معنا شو. نو بالاخره د یو خبره باندې پوه شو، یو ایډیا، یو فکر یې واخیسته چې دلته حساب و کتاب نشته. هغه تاسو به اورېدلي که نه چې شهر ناپرسان ده. اصلا دلته څوک چا پوښتنه نه کوي، هر څه چې وکړو بس ګډوډي ده او هر څوک وهنه کوي او په بې وجې تا نه یو څوک پیسې شکوي او درنه اخلي. نو بس دی ذهن فکر یې وکړه او سوچ یې وکړه، لاړې یوې هدیرې ته. په هدیره کې کېناسته، هر څوک به چې راتلل او مړی به یې ښخاوه، بس ده ورته ویل چې تر څو ماته پیسې رانه کړې، تر هغه وخته پورې زه تا مړی په هدیره کې نه پرېږدم. صحیح شوه. نو اول ځل چې یو څوک راغله، ده دا خبره ورته وکړه، یو تجربه یې کوله. نو هغه خلکو ومنله، بس ایسته یې پیسې ورته ورکړې. بس ده ویل اوهو اوس مې تجارت پیدا کړ، په هدیره کې ظالم تجارت پیدا کړ. نو بس چې څوک به هم راتلل او مړی به یې راوړ، بس دی به کلک مخې ته ورته ودرېږي چې تر څو ماته پیسې رانه کړي، ته دلته خپل مړی نشي ښخولی. بس خلک حیران وو او په مشکله کې به وویل چې دا مړی خو به خامخا اوس موږ ښخوو، بس ده ته به پیسې ورکړي. بس دی کره هلته ځان ته یو وړکۍ کوټګۍ جوړه کړه، همالته به پروت و. چې کله به هم مړی ورته، بس ده به ترېنه مالیه او پیسې خپلې اخیستلې. نو یو وخت کې داسې وشو چې پاچا ورباندې خبر شو چې داسې په هدیره کې یو نفر ده ناسته او چې څوک هم مړی وروړي، بس دی ته پیسې وهي. نو بس راویې غوښت چې ته ولې دا کار کوې؟ نو بس وایي ای پاچا ته خوشحاله کېږي نه چې زه تا ته ګټه وکړم؟ وایي هغه څنګه؟ وایي بس دا اصلي هدف خو زما دا و چې تا سره زه ملاقات وکړم. نو دغه ملاقات مې هم در سره وکړ، در سره مې هم کتل او دومره ډېرې پیسې مې هم درته ګټلې دي. بس پاچا هم حیران شو، ډېر زیات خوشحاله شو. ویل ما سره به وزیر نه شي؟ بالکل. وایي ولې نه، همدغه خو ما غوښتل. بس وایي که ما ځان سره کې دلته وزیر مې کې، فرضاً د مالیې وزیر مې کې، نو زه به تا ته زښته ډېرې پیسې وګټم. پاچا هم خوشحاله شو. ایسته بس دی خپل هدف ته ورسېده او دی د پاچا سره شو، ښې ډېرې پیسې به ورته ګټلې. یو وخت کې چې دا پاچا څنګه مړ شو، دی لاړ د هغه پاچا په ځای باندې کېناسته او پاچا شو. دا و لنډه قصه. په تاریخ کې راځي چې دا ډېر غټ ظالم و. دی له هر چا نه به پیسې وهلې، له هر چا نه به پیسې اخیستلې او دومره پیسې له خلکو، حتی چا به چې پیسې ورنه کړې یو میاشت به بندي کاوه.
صحیح شوه. او دا یې په هغه کړي مخکې د دې نه چې لمر پرېوځي ما ته به خپله پیسې راوړي، چې څومره پیسې هم ګټلي په هغه کې به دومره پیسې ما ته راکوئ. نو د دولت خزانه زښته ډېره غټه شوه او د دې وجې نه د پاچاهي هم قوي شوه او زښته ډېرې پیسې یې وګټلې. خیر قرآن شریف کې خو دا یو قصه ده چې د تاریخ په کتابونو کې راغلې ده، اگر چې قرآن شریف کې اشارتاً داسې معلومیږي وقال الملأ من قوم فرعون، چې دا فرعون هم د دغه مصر د دې قوم څخه و. صحیح شوه. دا یو تاریخي قصه وه د فرعون د پاچاهي چې دی څنګه پاچاهي ته ورسېده، یو عادي تاجر، یو عادي انسان او پاچاهي ته څنګه ورسېده. ما تاسو ته دا قصه وکړه. په اخره کې چې درس او عبرت موږ تاسو اخلو، ډېر لوی عبرت او درس هغه دا ده چې باید موږ تاسو تجارتي فکر ولرو، بزنس مایند چې ورته وایي. دا ډېر مهم ده. زموږ ستاسو په ژوند کې ډېره مهمه ده چې موږ تاسو سره تجارتي فکر وي، ځکه دا خو د فرعون له انجام هم د خدای پاک ساتي. الله دې په موږ تاسو باندې هغه وخت نه راولي چې موږ تاسو دا رقم بدبخته شو. خو اصلا دا تاریخ چې دا ټول له عبرتونو او له درسونو څخه ډک ده. موږ تاسو د دغه فکر نه موږ تاسو یو درس او عبرت اخلو. که چیرته موږ تاسو هم تجارتي فکر ولرو نو بیا موږ تاسو نه خرابېږو. موږ تاسو په دنیایي لحاظ سره ډېر پرمختګ کولی شو او مخکې تللی شو. صحیح شوه. تجارتي ذهنیت چې دی د پاچاهي تخت ته ورساو. همدارنګه موږ تاسو هم که چیرته تجارتي فکر ولرو، زموږ تاسو بې حده ډېر زیاتې ستونزې به په ژوند کې حل شي. داسې ویل کېږي، یوه څېړنه ښیي وایي که چیرته د دنیا دا ټول ډالر سره راغونډ شي، دا ټولې پیسې راغونډې شي او دا مساویانه ډول باندې په دې ټولو انسانانو باندې وویشل شي که نه، نو ټولو ته به تقریبا په حدود د 10,000 ډالر کې هر یو انسان ته به ورسیږي. خو دا ناشنا خبره نه ده. ناشنا خبره پکې دا ده چې په ضرب د 3 کلونو کې 3 یا 4 کلونو کې دغه پیسې به ټولې بیرته د مالدارانو او د تاجرانو جیبونو ته لاړې شي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی تجارتي ذهنیت لري. تجارتي ذهنیت پوهیږي چې څنګه پیسې زیاتې کړي، پوهیږي چې څنګه پیسې وساتي، پوهیږي چې څنګه کاروبار وکړي، پوهیږي چې هغه څنګه خپله سرمایه پورته بوځي. نو دا ډیره مهمه ده. زموږ تاسو په ژوند کې دا ډیر مهم ده چې باید موږ تاسو تجارتي ذهنیت ولرو، ځکه که تجارتي ذهنیت ونه لري په هر ځای کې به ته غورځېږي، په هر ځای کې به ته تاوان کوي. او د دې ښه وضاحت لپاره تاسو کولی شئ زما نورې ویډیوګانې هم په دې چینل کې وګورئ. ډېرې ویډیوګانې ما د تجارت اړوند کړي دي، ګټورې ویډیوګانې دي. څنګه یو نفر کولی شي بې پیسو تجارت شروع کړي، څنګه یو انسان ښه پرمختګ کولی شي، د تجارت مهم اصول څه شی دي. دې ته ورته نورې ډېرې ویډیوګانې په دې چینل کې شته ده، تاسو کتلی شئ. دا یو لوی درس او عبرت و چې موږ تاسو یې له دې نه اخیستلی شو. حتی قرآن شریف کې یوسف علیه السلام هم تجارتي ذهنیت درلود. د دې وجې نه خو یې وغوښتل د هغه وخت له پاچا نه چې ما په خزانو باندې مقرر کړه، وزیر په حیث مې مقرر کړه چې زه په منظم ډول باندې دا بودیجه څنګه کم تنظیم کړم. صحیح شوه. او د همدغه فکر، د همدغه وړاندیز له کبله هغه ماشاءالله هم پاچاهي ته ورسېد. نو موږ تاسو ته پکار دي چې په دې اړه باندې نور هم معلومات ترلاسه کړو، نور هم پوهه ترلاسه کړو. ښه ډېر معلومات په دې اړوند باید موږ تاسو ولرو، د دې لپاره چې انشاءالله په آینده کې مو مال زیات شي او انشاءالله د دنیا او د آخرت نیکبختیو او خوشحالیو ته ورسیږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.